سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې دا د ټانک تیل کوم سیستم چې ما جوړ کړی دی په دې کې څه ډول تاسو ډیټا انټري وکړئ او د خپل د تیلو ټانک دپاره یې وکاروئ. د دې سیستم په کارولو سره به تاسو د کاغذي کارونه خلاص شئ، ټول راپور به چمتو وي په یو کلیک سره. نو په دې ویډیو کې به زه لومړی تاسو ته وښیم چې څه ډول په دې کې حسابونه جوړ کړئ. بیا به په نورو ویډیوګانو کې موږ دا نورې برخې ولولو، لکه د پایې ثبتول، مشتریانو ته انوایسونه جوړول، همداسې پیمنټ کول، او داسې رسیدات کول او رپورټ او خریداري. نو تاسو قدم په قدم باندې لومړی به دا ویډیو وګورئ. دا ویډیو چې خلاصه کړه بیا به دویمه ویډیو وګورئ، دریمه برخه، څلورمه، پنځمه برخه. په دې طریقه به تاسو مکمل پوه شئ او هر څه به درته ډېر زیات اسانه شي. لومړی چې موږ هر یو ډیټابیس کې کار کوو، موږ باید په هغې کې حسابونه جوړ کړو. حسابونو برخه ده د اکاونټس دی. په دې اکاونټس ته چې زه رالم، دغه زیړه پټه چې ده، د دې نه لاندې زه کولی شم نومونه ولیکم، حسابونه جوړ کړم. بله چې کوم دي دا د سیستم برخه ده او دې کې تاسو کار مه لرئ، دا یوازې د سیستم دپاره دي او دا دې سره غرض مه لرئ. نو راځم په دغه خانه کې زه کلیک کوم. صحیح ده؟ نو دلته به زه ولیکم فرض مثال د چا نه چې زه تیل اخلم، هغه نومیږي فرض مثال حاجي خان. او دلته به زه تاسو وګورئ چې دا ډراپ ډاون دې باندې به کلیک وکړئ. دا څوک دی؟ دا فروشنده دی. دلته مختلف د حسابونو نوعیتونه دي. نو زه د دې نه فروشنده انتخابوم، دا چې دی تیل خرڅوي. نور دلته تاسو کولی شئ شماره ولیکئ، همدا ډول کمپنۍ که شرکت، مثلا شرکت نوم یې ولیکو خپل حاجي خان ده، سی او یعنې د شرکت رئیس. ادرس مثلا کندوز لیکم او دلته هم یو شمیره د شرکت لیکم. که نه لیکم هېڅ پروا نه لري. نو دا حساب شو. او اوس که نور حسابونه هم جوړوم، همدا ډول یې جوړولی شم. زه به یو د مشتري دپاره هم جوړ کړم. فرض مثال جمال مازدا، دا یو مشتري دی چې مازدا لري او زه ورته جمال مازدا لیکم او دلته به حساب چې ورته انتخاب کړم مشتري. همدا ډول دې ته به هم نمبر شماره ولیکئ او نور معلومات، او که نه لیکئ هم پروا نه لري. او بیا به زه اوس دغه دوه حسابونه ځان سره ساتم. دلته تاسو کولی شئ د خپلو کارمندانو لپاره هم حساب جوړ کړئ. فرض مثال احمد ده او دلته ورته راشئ، دلته به چې مصرف انتخاب کړئ. ستاسو کارمند چون تاسو نه معاش اخلي، نو دا هم په مالي لحاظه مصرف کې راځي. اگر چې د یو شرکت کارمند چې دی هغه د شرکت لپاره سرمایه ده. نو نور معلومات هم کولی شئ دلته ولیکئ، لکه دا ډول. زه راځم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي، نو د هغې برخو نه تېرېږم. اوس که تاسو مصارف لرئ، لکه د غرمې ډوډۍ شوه یا نور مصارف نان، دلته یو حساب ورته جوړ مصارف نان، او دلته هم حساب چې ورته انتخاب کړئ مصرف. بعضې نومونه زه په دري لیکم تر څو ټول پرې پوه شي. نو دا حسابونه ما جوړ کړل. نور حسابونه هم تاسو په همدې ترتیب باندې جوړولی شئ. زه ډېر بیروبار نه جوړوم، راځم نورو برخو ته. دا حسابونه فعلا کافي وي. خو تاسو کولی شئ چې دلته نور حسابونه هم جوړ کړئ. چا نه چې تیل اخلی هغې ته دلته یې نوم ولیکئ او دلته ورته فروشنده انتخاب کړئ. او که څوک ستاسو مشتري وي، تاسو سره کاته لري، یعنې تیل درنه وړي په قرض باندې او بیا وروسته محاسبه در سره کوي، نو د هغې دپاره هم دلته حساب جوړوئ. لکه دلته چې ما جمال مازدا ته جوړ کړو، حساب مې هم ورته مشتري انتخاب کړو. او دلته نور حسابونه هم دي، موجودي اولیه او دا شیان چې دي بدون مدرک، دا د دې سیستم برخې دپاره کارول شوي دي. تاسو یوازې دلته فروشنده او مشتري، مصرف، یا هم که صراف سره حساب لرئ نو صراف ورته انتخابولی شئ. دلته د پارکینګ دپاره هم حساب شته، د اضافي عواید. موټر شوي دپاره هم دا د اضافي عواید. که چېرته بل اضافي عواید لرئ یا دوکان یا بل شی، او هغه هم تاسو ته نغدې پیسې ګټه یې درکوي، نو بیا یعنې مصارف ترې جدا وي. که دوکان کې مثلا مصارف تاسو کوئ، موټر شوي کې هم تاسو مصارف لرئ البته، نو د هغې یوازې به هغه ګټه لري. مصارف به ترې اول نه پخپله کټ کوئ. یا دلته ورته یو حساب جوړ کړئ چې مصارف، فرض مثال تاسو د موټر شویو نه اضافي عواید لرئ، مګر هم دا چې دی یو څه مصارف هم لري، نو دلته ورته حساب جوړ کړئ مصارف موټر شوي، دلته ورته مصرف حساب انتخاب کړئ.
نو هر کله چې اوس موټر شوي تاسو ته پیسې راځي نو دا مصارف بیا ترنه جدا کېږي به او مصرف کې راځي، تاسو ته به خالصه ګټه پاتې کېږي. د دې حسابونو نه به موږ نورو معاملاتو کې ګټه اخلو. نو بله ویډیو کې ستاسو منتظر یم. ښې چارې.